ابن وهب رحمه الله مې یو روایت ذکر کړی دی یو کس راغی په لقمان حکیم پسې ورته وی انت لقمان انت عبد بني النحاس ته لقمان ته خو د بنو النحاس سره مړي نه وي هغه یوم که فانت راعي الغنم الاسود ته هغه بیجي ګړي چې به ساتلي هغه تک تور سړی اته یو ځای دې ته څنګه راورسېد هغه ورته وی ابن اخي رواره ان صنعت ما اقول لك كنت كذلك زه درته یو څو خبرې ښیم که په دې د عمل وکړو ته مو زما په شان شي و دا خبرې لقمان حکیم هغه ته ښولي خو موږ ټولو ته دي لقمان حکیم په شان جوړېږئ دا خبرې درته هغه ښیي هغه ورته وښیه دا خو د خوشحالۍ خبره ده اولنی کار چې ما کم کړی دی نو ما د خپل سترګو حفاظت کړی زما سترګې په حرامو نه پرېوځي پردی زنانه ته هلک ته په غلط نظر کته دا کار زه نه کوم او چې موږ سره فیسبوک یو واټساپ یو ټویټر یي څه به د سترګو حفاظت وکړو څه به د لقمان حکیم درجې ته ورسو ښځو ته کته والله العظیم که ګناه ښکاري زه به د قسم خورم د الله په کور کې د قسم خورم 90% دا مله ما لږ ذکر کړو 90% خلکو ته دا د سره څه ګناه نه ښکاري دا خو په فیسبوک کې د فیسبوک یعنې مطلب دی چې الله وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سړو ته ووایه چې د سترګو حفاظت کوي په کوم ځای کې علاوه د فیسبوک نه علاوه د انټرنیټ نه نو هغه بیا څه دي که په لاره کې دله مخې له راله بس اوس موږ د سترګو حفاظت په دغه ځای کې ایښودی که ته په لاره روان یې او مخامخ دله ښځه راله نو څه چل وکړه نظر ښکته که بس او که په انټرنیټ کې راله په انټرنیټ کې راله په انټرنیټ هغه دومره مشکل نه په انټرنیټ کې راله هغه که چې ته مخې له راله بیا ورته مه ګوره انټرنیټ کې ګوره خبرونو کې ګوره هسې ګوره خوند ترې اخله پردو زنانو سره رابطې کوه هغوی تصویران ګوره د پردو زنانو ویډیوګانې جوړوه د پردو ودونو پروګرامونه نشر کوه بیا یې ته ګوره بیا یې نورو ته نشر کوه څه حالات نن سبا راوتي دي الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي کومې درجې ته د معاشره رسوي بل یو کس پروګرام ولید یو کس یې نیولی دی پته چې په کراچۍ کې وکړو په کوم ځای کې لاهور کې نو هغه په دې کیس کې نیولی دی چې د خپلې ښځې له طلاق ورکړي او ښځه یې تلې سره د بچو بیا پلار کور ته یو لور ده سره پاتې شوي چې د هغې 15 کاله عمر یې که 14 کاله 4 میاشتې ده او د ده کشر ورور او د دوی یو بل ملګری د 3 کسانو به هره شپه د هغې سره زنا کوله سړی ته خپله لور یو یو خپله تا نه پیدا یو ما نه پیدا دی او کشر ورور او ملګری 3 کسان هلته جنۍ غریب ورته یوازې د مور دې تلې او مور یې پرېښوده ده ته چې دی به یې خیال ساتي چې جنۍ ده او دی به له واده وکړي پروګرام به کوي هغه ظالم خپل خواهش پوره کوه زما په دې جسم دا ویښته چې کوم دي دا ودرېدو والله العظیم او پروګرام کې بیا مخکې د هغه نه تپوسونه کول هغه بند کړو طبیعت راله سخت خراب کړو چې دا حیوانیت دا ځناورتوب دا برکت د انټرنیټ دی دا برکت د فیسبوک او د دې قیسو دی هغې زموږ معاشره دې درجې ته راورسول ځناور یې رانه جوړ کړو ځناور بلکل ځناور یې رانه جوړ کړو پخوا به چې د چا سره خیال هم دی چې ته څوک به داسې په جنۍ مینو په ډمه مینو نه د هغې تصویر به ځان سره ساتلی اب هم کله په یو سوړه وردننه کوو کله به بله سوړه او که چا به ولیدو پلار ولیدو یا رور ولیدو یا ملګرو ولیدو نو په خپله به وله علاج وکړو ټولو به ورته بې شرمه بې غیرته
بی دینه ته د پردۍ جنۍ تصویر راغلی ځان سره دې ایښولی دا کې حیا نشته دا کې شرم نشته نو اول خو به چا دا کار کوو نو که چا به کوو نو څنګه به یې کوو ډېر پټ به یې کوو ډېر پټ او هغه به هم دې جنۍ سره ټوغه نه کوله هغه به هم سم مین و د ډېرې مینې نه به یې دا چل کوو یعنې اوس خو چې کوي خو دی ژوند دی د جنکو د تصویران کته ویډیوګانې او دوی سره خبر دا خو د ژوند دی خو هغه که چې د جنۍ نیم تصویر نه هغه هم لکه ورسره محبت کار یې غلط و موږ دغه نه وایو او اوس نن سبا د تصویرانو ته او دغه ته چې وګورې سړی ورته حیران شه الله زموږ په معاشره باندې رحم وکړي دا خبره د لقمان حکیم د پوره کوو درس به ودرو باقي به انشاءالله په روان درس کې ذکر کوو او وی دویم کار ما دا کړی دی چې ژبه زما په کنټرول کې ده یو یې د نظر حفاظت کړی دی او دویم یې څه کړي ژبه زما په کنټرول کې ده دویمه دا ده چې خوراک کې او په مال کې مې چې ته حرام نه دی ګډوډ کړی د حرام ګډون پکې نشته یو روپۍ پکې مو حرامه نشته څلورم کار مې دا کړی دی چې خپل عورت مې چې ته په حرام کار کې نه دی استعمال کړی پنځم کار مې دا کړی دی چې د چا سره لو وضو کوم نو پوره کوم ما د اوسه پوه چې د بېلوزي نه ده کړې شپږم کار مې دا کړی دی که چې ته میلمه راشي نو د هغه ډېر قدر کوم اووم کار مې دا کړی دی چې د ګاونډي خیال ساتم ډېر زیات اتم کار چې یو کار کې زما خیر نه او فایده نه او زما سره تعلق نه ساتي زه ورسره هم تعلق نه ساتم دا ناشنا خبره ښه چې ما سره تعلق نه ساتي زه ورسره هم تعلق نه ساتم او موږ خو د نورو غلالو په ځان یې راړو د نورو خلکو کار دی د بل سړي سره یې کار دی دې خبرې د بل سړي سره تعلق دی ما راغستې په ځان مې اچوي ستا څه خیال دی چې دې په به څوک وګټي په سیاستو کې ته پخوانی وزیر اعظم یې که ته صدر پاتې شوی که ستا خبره څوک مني څه ته ګنټه دوه ته ضایع کړې په دې خبرو کې نن سبا ګورې دغه خبرې روانې د دې په ځای کې چې ته دې مجلس کې الله او د الله د پیغمبر خبره شي څومره ښکلی کار به شي چې ته یو نصیحت شي نو دا خبرې ته وکړې زه ودې کړې ده درې څلور ګنټې نتیجه څه نتیجه راووته کیدای شي ګناه دې ګټلي دا نتیجه کیدای شي چې ګناه به دې ګټلي ځکه چې هلته ته په یو باندې مین یې په یو پارټۍ باندې نه بلې ته به دې کنځل کړي ګناه خو دې ګټلې ده که څه ته پوسټ موس به دې نشر کړی په فیسبوک کې په څه شي کې بل چا پورې به دې خندا کړي نن سبا خو دغه مذاق روان دی د هغوی لیډر داسې و زمونږ هغه داسې و د هغو هغه کت و زمونږ هغه بره د هغوی د هغې شکل داسې و زمونږ د هغې شکل داسې او دا لیګیا دا قیسې و لکه که ووټ ورکوې او که پارټۍ والا سره دې محبت دی او که هر څه کې خو د شریعت په حدودو کې دننه شریعت د حدودو نه پکې مه وړه یو خبره تا سره تعلق نه ساتي ته ورسره هم تعلق مه ساته او دې خبرو موږ ډېر خراب کړي د دې بچیانو دا خبرې کول په مجلسونو کې صرف زموږ د ملک نه د هر ملک بعض دا دکان مخې ته به ناستي وکیلي کې خیال وي که بازار ته به راوتئ دوه درې به ولاړه څه چلو شو دا چې دا پلانې دغه ملک والا نه دی دغه باچا چې دغه باچا له دې جواب ورکړی نه بس برابر او دغه باچا چې هلته تو دې هلته هغه ملک ته ولې نه دې باچا ته ته ورته خپل کور راټینګ کړې بیا به خبرې کوو د کور درې څلور کسان دي هغه نشي قابو کولی او په داسې مسلو کې ګوتې وویل لکه په میلیونونو کسان راټینګول دی وایي زه ترې ښه پوهېږم وایي دغه فالتو خبرې دي او ما ته وایي یو خو داسې فالتو وي چې نه پکې ګناه شتي نه پکې ثواب شتي دا لا بیا هم ښه دي خو چې داسې فالتو وي چې پکې ته ګناهګار شي نو بیا به څه کړي نن سبا دا دروغ هم ډېر نشر کېږي دروغ څه هغه پارټیان والا به خپله دروغ وایي او څه ورسره دې دروغ جوړ کړي نو دې ته سوچ نه چې زه ګناهګار شوم نو هغه خبرې لقمان حکیم وایي چې دې خبرې زما سره تعلق نه و زما ورسره هم تعلق نه و نو وایي دې خبرې فذاک الذي
صيرني كما ترى ودا خبري دي زي دي سترا ورسول لكن تاسو بزان كده خبري راوستي الله سبحانه وتعالى بتاسو لم دغشان حكمت